چې پښتون نه تقسیم دی او نن خلک پکې دی هغه مقصد زه به دا وایم هغه مقصد خلکو پرېښود باچا خان مقصد واضح و باچا خان صفا ویلې چې پښتون زما وطن وي پښتونستان زما وطن وي په دې ملک کې زه د چا سره اوس په برابري اوسم او زما دښمن بنیادي هغه قوت دی د اسلام آباد قوت دی باچا خان پرې واضح و د پنجاب قوت دی باچا خان پرې واضح و لیکن څنګه چې د فیصلې ځای راغی پښتون دا د باچا خان تاریخ کې بیا موږ یوه دوه غلطي وکړه هغه موږ ټوله کړې موږ قوم په کار دی پښتون قوم د ځان جایزه واخلي موږ دا وخت د سرموي دی لس هغه و چې باچا خان له ځوان و له هغه ځایه راواخلي نوي یعنې اتیا کاله موږ قرباني کړي دي لیکن موږ په نورو باور کړی دي موږ خپل فوج خپل لښکر خپل سیاسي لښکر موږ نور خپل ورکړو نتیجه دا چې د فیصلې ځای راغی زموږ خاوره نور خپل او موږ صوبه سرحد اوس موږ خلک راشي دا خبره ده یوه نه لیکلي خیبر نام نه کو هغه لیکلي اباسین نه کو هغه لیکلي پلانا څنګه ته د پښتانه نوم نه منې هلته نیازي و پلانا هغه پښتونستان موږ دا وایو هغه پښتون چې دا خاوره پښتون د دې مالک دی دا نوم به هم د پښتانه کوي هر څوک چې دا خبره کوي پښتون قوم په غاړه دی چې صفا یې واخلي قطعا که د بل بلوچستان وي که نه وي د بل سیند وي که نه وي د بل پنجاب وي که نه وي پښتونستان وي دا غلط خبره